مسلط کړو او 100 کاله په دې افغانانو میچنې وچلولې. انسانان خو پرېږده باغونه یې قطع اره کړو، مدارسو، مکاتبو، مساجد او بازارونه یې بمبار کړل، بیخې وکښل. دا هم د پردیو افکارو نتیجه وه، د پردیو روزل سویو اشخاصو تسلط په افغانستان باندې. اوس هم که غواړو چې افغانستان په آینده کې له دا ډول ازرارو وساتو، باید خپل ملت، خپل ځوانان په اسلامي او افغاني فکر تربیه کو، په خپل کور کې د تعلیم زمینه ورته مساعده کو، د هغوی روزنې ته خصوصي توجه وکړو، تر څو افغانستان بیا له داسې ناخوالو سره مخ نشي. په یوه خبره ډېر زیات خوشحاله سوم، له نن نه 2 میاشتې مخکې له جناب امیرالمؤمنین صاحب سره ناست وم، د لوړو زده کړو وزیر صاحب هم و، څو نور مشران هم و. نو جناب امیرالمؤمنین صاحب ورته وویل، وایي استاذ ته چې هر څومره پیسې ورکوې د ما لخوا درته اجازه ده، خو تکړه استادان پیدا که، افغانان په خپل کور کې وروزه، د ماسټرۍ او د دکترا دپاره دلته زمینه ورته مساعده که. باور وکړي چې حد یې نه درته تعین کړی وای چې هر څومره پیسې ورکوې درته اجازه ده. نو الله تعالی دې موږ تعلیمي ادارو ته توفیق ورکړي چې خپل ځوانان په خپل کور تربیه کړي او بیا د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دا چې دلته د انګریز یرغل وسو، الله تعالی مات کو، شوروي یرغل وکړو، الله تعالی شکست ورکو او په 15 ټوټو بدله سوه. بیا امریکا او ناټو متحدین یې تکه تکه سول، شکست یې وخوړ، الله تعالی افغانستان ځینې آزاد کو. پرون بله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړو. د پاکستان واکمنو ته هم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله، غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هېڅ توره نه ده چې تا څو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځې او سپین ږیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هېڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې 10 کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړنګ کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتباه کړه. اوس دلته شپه تېروي او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین شته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده. تاسې وګورئ د دنیا په څومره ملکو کې څو میلیونه مهاجرین ژوند کوي. دا ډېره لویه بې انصافي ده. او که دی افغانستان ته په ټیټ نظر ګوري، نو چونکې همسایم ده، ولس یې درون ولس ده، سیاسیون یې درانه سیاسیون دي، هغوی ته یو مشوره ورکوو چې که افغانستان ته په سپک نظر ګورې، نو یو وار د شوروي اتحاد له واکمنو سره مشوره وکړه، یو وار د انګریزانو تاریخ هم وګوره، یو وار د امریکا او د ناټو انجام هم وګوره چې اوس یې هم په سترګو لیدل کېږي چې نن ټوله اروپا او ټول غرب او ټول امریکا د یوه اوکراین دفاع نشي کولی. لہذا موږ د پاکستان په شریف ولس او د پاکستان په قدرمنو سیاسیونو باندې غږ کوو چې هغه کړۍ یا هغه اشخاص د تاسې په سرنوشت لوبې ونه کړي، د سیمې امنیت خراب نه کړي،
د تاسې ګټې په خطر کې وانه چوي. څوک چې له خپل تاریخه دومره ناخبره دي چې وزیر دفاع دی د محمود غزنوي توهین کوي او په دې هم نه ده خبر چې محمود غزنوي د افغانستان او د پاکستان او د ټولو مسلمانانو ګډ افتخار ده. په دې هم نه ده خبر چې ته وزیر دفاع او د تا په وزارت دفاع کې میزایل د محمود غزنوي په نامه جوړ شوي دي. هیڅ چاته باید موږ اجازه ورنکړو چې دا دوه ورونه هیوادونه، مسلمان هیوادونه، نیکان هیوادونه، دا د نورو د فرمایشاتو ښکار کی. افغانان هیڅ شی هم نه یری، نه د چا نیکي یری نه د چا بدي یری. له موږ سره چې پاکستان کوم احسانات د جهاد او د هجرت په وخت کې کړي دي هغه هم نه یرو. خو که نن د افغانستان په خاوره باندې یرغل کوي دا هم بیا نه یریږي، دا هم نه یرو. لہذا دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي. ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوښیي چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازی دی ولیږي، هغه دلته په خبرو بوخت وي، هغه د مذاکرات کوي، هغه د نزدېکت راولي او هغه د په هغه ځای کې د خبرو او د مذاکراتو په میز ناست وي او ته د شا له خوا تیاري پسې ورواله زوی بمبار وکړي. دا د تا د خپل هیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل هیات توهین نه ده؟ دا د تا د خپل حکومت سپکاوی نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟ لہذا ورونو نننۍ د جد شپږمه دا نه باید هر څوک عبرت واخلي. شوروي نسته، افغانستان سته. د انګریز امپراتوري نن برطانیه جوړه سوې ده، امپراتوري یې نسته خو افغانستان سته، سرشاره ده. امریکا او ناټو تښتېدلې ده، نسته خو افغانستان سته، ولس یې سته، آبادي یې سته، افتخارات یې سته، عزت یې سته، الحمدلله اقتصاد یې سته، سیاست یې سته، حکومت یې سته، امنیت یې سته. له دې نه باید ټول عبرت واخلي